دویمه خبره پیغمبر علیه السلام فرمایي څوک مړ شي قرآن پاک یې پاتې شي د چا چې قرآن پاتې شو دا صدقه جاریه ده. په خپل ژوند کې دا وکړئ عزیزانو. موږ ته خدای په کورو کې یو د بابا قرآن پاک بابا وفات چې قرآن پاک یې پاتې شوی ادې وفات چې قرآن پاک خپل په خپل ژوند کې یو قرآن د بازار سره راوړه بس په هغه کې تلاوت کوه. یو خو به دا قرآن د قیامت پر ډیره زوروره گواهی پر تا درکړي او دویم چې مړ شي سړی دا صدقه جاریه ده بس. او حال ده چې دا قرآن په میراث کې به شمارل کېږي. دا قرآن نه دی سړی مړ شو خپل شخصي قرآن پاک دام په میراث کې تقسیمیږي. په میراث کې بیا چې کم سړی ډیر بزرګ دی الله والا دی دا هغه ته سړی ورچ د بابا قرآن پاک دی یا مسله ده داته دا ازدا کې په بازار کې قرآن واخلي په 100 روپیه واخه په 1500 روپیه واخه بس کم مړ شو کم سے کم یو قرآن پاک په مم فروت ډیر زبردست خوان کوي چې زما او ستا موبایل پاتېږي زما او ستا میموري کارت پاتېږي زما او ستا تصویرونه پاتېږي زما او ستا ویډیو پاتېږي زما او ستا ټیک ټاک پاتېږي او نو په هغو کې یو قرآن پاک هم پاتې شي. اوس که زما او ستا خالص تصویرونه ټیک ټاک شان را پاتې شو دا زما او ستا د جهنم سبب ګرځي او چې زما او ستا قرآن پاتې شوی دا به زما او ستا د جنت سبب وګرځي. دا زما او ستا د جنت خامخا قرآن پیدا کوي خامخا. دا مه وایه چې په کور کې قرآن پاک سیا شخصي قرآن پیدا کا پاکې تلاوت کوه چې مړه سو بس دا به بیا ته ووینې چې الله ما تا ته دې څو اجر راکوي. نو د الله رسول فرمایي چې وچاته مسلسل اجرونه ملاویږي پس له مرګ هغه یو هغه دی چې قرآن یې پاته شوی یو هغه دی چې قرآن